عثمان عارف دا یاري په جیل کې شي خیر عارفه څه کوي عارف په دا جیل کې شي یاره پرېکړه 2 غزه رسۍ مې غلا کړه 4 کاله سزا یې راکړه وایي 2 غزه رسۍ 4 کاله سزا وایي سپکه غوا هم سره وه څه کوې پرېکړه چې دا رقم د ځان سره خاندې یار عارف خان یو انډواله ته ویلې ول په تشناب پلنه ته مخامخ پر دیواله باندې لیکلي وو چې دونه زوره تعلیم سره وکړي اوس به یو غټ افسر وای څه کوې عثمانه چیرې روان یاره څه مریض یم څه ډاکټر ته ځان ښکاره کوم عارف عثمان به دې نه لیدلی پرېکړه مسیح صاحب شته نه وه هلته ناست و دا دی ماشومه نیکه دې څه سو هغه دننه چاشته پروت دی خانه ته ځان ته ډېر غټ هوښیار وایې سوال پر دروغ جواب یې راکړې خود ولې نه هغه کومه ښځه ده چې دا ور معلومېږي دا زما مېړه دا ټیم اوس پر دا ځای یار عثمان خان ډېر سخت سوال وکړي نه رامعلومېږي یوه موقع بله در کوم راویښه نه رامعلومېږي دا ته یې راوښیه هغه کونډه ښځه ده یاره نن مېلمه درته راغلم تاسو به ډېر ښایسته ډایلاګونه کوئ تاسو نن یو ډایلاګ خو راته وکړئ یاره مساکلمه دا بعضې خلک دومره بېوقوفه وي په دا پزه کې ګوتې ویي یوه ګنټه بعد به ورته وګوري ته چا سوانه راوړه ځوانه معیوبه یم خدای اوس یولسی خوراک الله به دې زیباګل یا شیرین دوراني په نصیب ځوانه دا یو پچاسۍ واخه شیرین دراني مې نه ده پکار دعا وکړه چې د زړې څه مې خدای خلاص کړي یاره عثمانه دا خلک وایي دا دنیا ګول ده دا څه رقم ګول ده عارف خانه زه تا ته یو کوچنی مثال د اوس در کوم مژک د چا څه بیریږي د پشي څه بیریږي ښه پشي د سپي څه بیریږي ښه اور سپی چې دی هغه د پړانګه بیریږي ښه پړانګ چې دی هغه د منظري بیریږي ښه منظری چې دی هغه د اتي څه بیریږي ښه اتي د انسانه بیریږي ښه انسان چې دی هغه د مینې بیریږي بالکل صحیح وایه اور مینا د مژکه څه بیریږي کوم ستا پیدا د بل کال کتابونه به نه راکړي نه اوس وینې ته یې کمه په چکه وو ته بیا پیل څه وایه نو خو ستا کې پیدا د بل کار لپاره به کتابونه در بچوم زه درته وایم غلط شول زه به درته ته بیا پیل څه ته به دې کې کوم ستا پیدا زما کومه پیدا او د بل کال لپاره به کتابونه نه راکړي راځه سي بچت ریډس